د چې زه صفای په جیل کې دی پروت نو چې ته غل نه ولې په جیل کې پروت ته هغه چې غلو نو ولې د جیل نه بهر نه هغه وایي دا پوج راټینګ کړم کنه نه پوج نه د پوج خو لا وروسته خبرې دي هغه د دهشتګۍ او د حکومت پاکستان او د موجوده زموږ د آرمي او زموږ د پوج په تنصیباتو باندې حمله کړې هغه وروسته خبرې دي دا خو دې په خپلو کیس کې برخه کې دي دا چې کوم دی نو د بشرا بیبي چې دا په هغې کې چې کوم دی د هغې په کیس کې هغه رانیولی دی چې یاره ستاسو دا نکاح غلط دی 7 لک روپۍ 15 لک روپۍ جرم کړی دی 7 کاله په هغې په سزا خېجولې ده داسې په بشرا خېجولې ده دا د مخکې چې کوم دی نو 1.5 میلیون روپۍ او 15 کروڑ روپۍ عمران جرمانه کړی دی او 1.5 میلیون روپۍ او 15 کروڑ روپۍ بشرا دغه کړی ده ولې یې کړی خو د دې سره هغه مال پروت دی ځکه ورته چې دی راوله که نه د عوامو حکومت حکومت زه تا ته دایم که تا قرضدار کړی دی تا راغستی دی نو تا زما کم غریب زما بچی ولې قرضدار دی زما ښځه ولې قرضداره ده زما ښځې په خېټه باندې ماشوم دی ولې قرضدار دی ما خو ځانه محنت کړی ما خو ځانه مزدوري کړې ده حکومت عدل انصاف والا ما خو ځانه کړی تا په ما ټیکسونه لګولی بیا زما د خولې نه نوړی راوباسي چې د بجلۍ بیل ته دی وګوره په ما باندې تا د عمران د حکومت نه شروع ما په خپله باندې د ګیس میټر د ځانه لر کړی دی په دې وجه باندې مې لر کړی دی چې ما باندې به 1500 روپۍ بیل راتلو و د عمران په حکومت کې را باندې شروع ولګېده 25-35 ترلو ما ګیس مې کړ کو ځان اوس لرګي راوړم او ګیس چلوم دا زما سره هغه خیر ښېګړه کړې ده دغه چې کوم دی نو زما سره د بجلۍ چې یاره زه په بهر ملکونو کې دا ما سره د بجلۍ راشه د بجلۍ ته وګوره د خدای مسلمانه زه خو دا نور څه نه یم خو وروست په قیامت به زموږ ذموار یم نو زه درته یم چې تا د خدای اوس دی موږ چې کوم دی د بجلۍ بیل نشو ورکولی 10,000 او 6,000 او 15,000 او 8,000 وش برناقه را باندې راځي په دې جمعې کې چې کوم دی نو بجلي کله یې او کله نه په ما پسې دونه په عام یوازې په ټوله دنیا پسې راځي تا د هغې تپوس کړی دی تا 1,000 روپۍ د خلکو له ورکړي خپل پارټۍ له او بیل د هغې زور دی د خلکو د کونې نه ویستو لس یو په زر دی په هغې باندې ټکسونه ولګول خلک یې تباه و برباد کړو خلک ډوډۍ ته حیران دي خلک غلاګانو ته وتې په کراچۍ کې خلک غلاګانو ته په اسلام آباد کې خلک ډاکو غلاګانو ته وتې په موټر سایکلو برسران په کیمرو کې به راتلل نو مطلب دی د څه د وجې نه د خېټې نه خلکو دوکانونو ماته وړه به یې راوړل چا مزدوري نشته ده تا خو ټیک ته ملازمانو دپاره خو تا تنخوا څه وکړه د غریب لپاره تا څه وکړل پکار ده چې ته هم څه وکړې که نه ته چې تنخوا زیاتې تنخوا مه زیاتوه نرخ کوز کا نرخ راکم کا صرف دا خبره کوم غواړم دا خبره نه دا حکومت خپل پالیسیان دی وای یو څه کوي بل څه الله پاک وي دا انسان چې دی په خوله یو په ځای بلې دا بزر سور کافي نه ویا غزلاندې اچوم ته زه پالیسی کوم دا پالیسی نه دا ستاسو پالیسی بالکل غلطه ده چې یاره ته به داسې یو حرکتونه شروع کړي حکومت چې یاره ماته د عوامو خیال نشي کله په یو شی ګران کې کله په بجلي چارج کې کله په سي ان جي کله په ال پي جي د غل په حکومت کې په 80 روپۍ کیلو د ال پي جي او د په حکومت کې 300 روپو ته رسیدلی و هم چې کوم دی نه پنجاب کې ارزان و دلته ګران په پنجاب کې ارزان او دلته کې بالکل ولې چې کوم دی تا ته پکار ده چې د پاکستان او زما د صوبه سرحد او د خیبر پختونخوا مشرانو تاسو په افغانستان باندې دا شی بند کې ټریلې بند کې هلته کې ورته کسان ودروئ وړه چې نه غواړي په پاکستان کې هر څه شته هر څه پکې شته خو زموږ د پاکستان مشران چې څومره دي چې دي هغه ټول کرپشن والے دي ټول کرپشن کوي ته په افغانستان باندې شرګان بند که په پاکستان زموږ په خیبر پختونخوا کې په 160 روپۍ 260 روپۍ دانه وه چې افغانستان د شروع کو د عمران حکومت پر رالو 1214 روپۍ ته ورسید دا خلک خو چې عمران خان کرپشن نه کوي کنه نو چې کرپشن دا ولیو تا مال څه کړي دي چې ته په ما باندې 1000 روپۍ باندې تا هغه ځای ته دې ورسو تا په ما باندې وړه د 800 روپو نه 3000 ته ورسول تا په ما شینې چې کم دی نو 800 روپو ته ورسوله تا په ما باندې غوړو یو ډبه په 3000 روپۍ ته رسېدلی 2800 روپو ته 15 کیلو رسېدلی ولې چې کرپشن نه کې تا چې راواغستې قرض یې راواغستې تا هغه پیسې څه کړلې تا په غریبانو تقسیم کړې تا په غریب له کور جوړ کړو تا د غریب یو لاکډاون دی لګول دغه کور ته یو دوه ټوټې وړه اچولي نه تا خو هېڅ نه ستا کاردارانو به خوړلي هغو به کړي موږ ته خو پته نشته ته به عمران خان چې دی دا قرضیش ترې راغسې په خپلو مشرانو په خپلو کشرانو په خپل کابینې تقسیم کړه دا بوج به هغه چوتې په موږ ولې اچې یعنې دا عمران خان لکه نه دي کړی خو د هغه ملګرو لکه غلا کړې ده نو مطلب دا دا اوس حکومت ټیک دی دا اوسنی حکومت د غلو دا ټیک دی چې دا غلي دا ټیک دی په دې وجه باندې چې
هغه وخت هم چې دغه پروګرام په 800 روپۍ باندې توړه نن هم دغه را روان دي د 3000 نه د حکومت نه راوشي 1800 تر ورسېده او دای ویلې چې په وړي رازان کو چینی رازان کړه وړي ماته دا شی ارزان پکا دی ماته پټرول ارزان کا ماته ګیس ارزان کا ال پی جی ماته ارزان کا ماته بجلی ارزان کا ماته د یونټ کم کا د 2000 زب دا ویم چې زما په بجلی یو د دنیا زمنګ بچی زمنګ اولاد دی کاریګر دی هغه چې کوم نه هغه غر کو هغه خراب تورا کړو ماته دا شی پکا دی ماته وړ ارزان کا چینی ارزان کا ماته پټرول ارزان کا ماته خبر راغونډه کا عمران خان خو خلک بدی باندې خوخی چې هغه په خپل باندې نه پودو یو د ګاډي ډرایور د ټریلی ډرایور دی هغه چې سترګې پټ کړو د دې ځنه کراچي پورې ټریلر رسول شي عمران خان نو هغه ته پته نه ټولو ته خوشالي دل چې دی باندې راشي او مطلب موږ به د باندې جوړ شانته خلاق ورخه نو ماته د چې بازان سپوږي نو موږ به کرپشن را سکړي کم کسانو لشه دا خوشاله دی هغه له بده غرونو کې سړکونه وستري د چا غرو پاګه کې په 50 روپۍ پوت چا ناغستو هغه سره مایده کړ چې کته ام پی ایش وي نو مال به دا سړک وباسي عوامو د پاره نه سړک وته وسو داغه د 50 روپۍ پوټي په 15 باندې هغه کو هغه په کې لولې پلاټونه لولې شکندنو ټاونونه پکې جوړ کړو کم کسان چې کوسي سړکونه ور کړی دي دا هغه په سیار مار کې مخ خو بس نه کوم مزه پس موږ دا نه کوم موږ غریبانه زمونږ وسې چې ماته وړ چینی ګوډي ارزان کا ماته پېټرول ارزان کا ماته لار کوسه ته ماته د دې ضرورت نشه ته مال دغه په سر کې لار وکړه ماته وړو چینی ګوډي ماته روزګار پکار دی زه غریب زه روزګار ماته پکار دی زمونږ دا حل والسلام